څوک یا شرو له بلې څوک ترې لښکر جوړوي، هر زورور د پښتنو د پاره شر جوړوي. او داسې څوک نشته چې په دې وراني کې لاس نه لري، داسې څوک نشته چې کابل او پیښور جوړوي. سلامونه، احترامات ملګرو. وقار علي شاه دریاب یم در سره او د خدای بخلي صاحب شاه صابر صاحب له دغه شعرونو سره سم تاسو ته هرکلی کوم. په خیر راغلی او ستړي مشي درته وایم. هیله د ملګرو چې روغ جوړ به او سلامت به، الله مو راته سلامت او چمتو لره. ملګرو، له دغه ریپورټ څخه نن ستاسو سره یو بل هنرمند شریکوم. تیر لس کاله کې د 14 پښتنو فنکارانو قتل دغه عنوان دی دغه ریپورټ. خو په دې کې چې کوم 15 دینو دا زنانه دي او یو پکې نارینه سندرغاړی وژل شوی دی. دغه نامه ده درویش. دغه ریپورټ در سره شریکوم. هیله د ملګرو چې دغه تیرو ریپورټونو نه هم تاسو دغه به تاسو کتلی وي او یقینا تاسو به خوښ شوي وي. دلته نه صرف زنانه بلکې نارینه سندرغاړي هم په نښه کړې شوي دي. په وژل شوي پښتنو سندرغاړو کې یوه نامه د درویش هم ده. درویش د سوابۍ اوسیدونکی و او د 20 کالو نه زیاتې پښتو موسیقي کړې وه. په میداني پروګرامونو کې درویش یو پیژندلی نوم و چې د احمد ګل استاذ په شمول د نورو لویو هنرمندانو سره په مختلفو موقعو د فن مظاهرې کړې وې. دغه سوابۍ یو لوکل د دغه ځای سندرغاړی و چې د خلکو په ودونو خادو کې به د خپل فن مظاهرې کولې او ډېر داسې هنرمند و چې د ځایي خلک به هم اکثر د موجودګۍ نه بغیر به هغوی خپل ودونه خپلې خوشحالۍ نیمګړې ګڼلې. نو په مقامي کچ درویش تر ډیره حده مقبولو چې ځایي خلک به د د اواز او موسیقۍ نه بغیر، څنګه چې ما وختي دغه خبره وکړه چې ځایي خلکو به د د اواز او موسیقۍ نه بغیر خپله خادي نیمګړې ګڼله. درویش ډیر عاجز طبیعته او ملنګ انسان و. د په ټپو او مصرو کې د ځانګړي انداز له کبله نامه ګټلې وه او نن هم د خوندي سندرې مینوال د زړه په غوږو اوري او پرې مینه ماتوي. یعنی بلا کار یې کړی دی ځکه چې په تقریبا چې 20 کاله ته پښتو موسیقۍ له ورکې نو هغه لږ وخت نه دی، بلا وخت په دغه میدان کې کار کړی دی او ډېر څیزونه داسې سندرې، ټپې، مصرې، غزلې دا خوندي پراته دي. نن هم خلک هغه اوري او پرې مینه ماتوي. د کال 2014 نومبر میاشت کې، دا د کال 2014 خبره ده، د نومبر میاشت کې یوه شپه درویش د موسیقۍ له دستورې نه واپس کور ته روانو چې لاره کې بامخیل بایپاس سره ووژل شو او د ژوند د سپرلو نه یې لاسونه واخیستل. دغه پیښې اکثر د دغه هنرمندانو سره د شپې په تیاره کې دغه پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې تیره ګلناز عرفي مسکان په هغې باندې هم د شپې حمله شوي او داسې نور یو شمېر هنرمندان، فنکاران، سندرغاړي. خیر بیا چونکې د احمد ګل استاذ او داسې نورو هنرمندانو سندرغاړو سره یو ځای په میدانونو باندې سندرې ویلې وې، نو ما کوشش وکړو چې زه د استاد احمد ګل سره خبرې وکړم او د هغه نه وپوښتم د هغوی احساسات د درویش په اړه. نو ما د احمد ګل استاد سره رابطه وکړه. احمد ګل استاد چا چې 43 کاله پښتو موسیقي وکړه، 43 کاله، ډېر لوی عمر دی پښتو موسیقۍ له ورکړو او په 80 کاله کې خلک ریټایر کیږي. نو 43 کاله ډېر لوی عمر دی. الله دې استاد احمد ګل او سلامت لري چې دغه شان د پښتو ژبه، د پښتو دغه سندرې پې ژوندی وي. ځکه چې دا هنرمندان، دا فنکاران دا ډېر بې ضرره خلک وي، نه د چا بد خوښوي او کوشش کوي چې د مینې تبلیغ وکړي او په دغه کې تر ډېره حده داسې خلک دي چې هغه کوشش کوي چې چاته ته نقصان ونه رسي، چې چاته ته ګټه نه رسي نو هغوی چاله نقصان هم نه ورکوي.
نو د احمد ګل استاد چې زما کمی خبرې شوي دي دغه ستاسو سره شریکوم. احمد ګل استاد وایي چې درویش څو محفلونه ما سره یو ځای کړي وو، خو زه نه ګڼم چې د ده په وجنه کې د سندرې لاس دی. دا دومره زبردسته خبره ده، دومره وزني خبره ده چې زیاتره خلک یعنی دا ذهن جوړ شوی دی چې دا خلک سندرې وایي، دا خلک دا دي، دا خلک دا دي، مختلف نمونه ولا ورکوي او پرېږده چې دا ووجل شي. خو دلته احمد ګل استاد دومره د کار خبره وکړه چې وایي زه نه ګڼم چې د درویش په وجنه کې به د سندرې لاس وي. کیدی شي چې دا د څه ذاتي کشالې له کبله په نښه کړی شوی وي. نو سندره کله هم څوک نه وجني، سندره خو د مینې تبلیغ دی، سندره خو د یو بل سره د یو ځای کېدو، د یو بل سره د خلوص یو پیغام دی. نو دغه وزني خبره دا زما په زړه لګېدلې او ډېر زیات خوند مې ترې اخیستی و د دې خبرې نه، او څه نورې خبرې مې ورسره شوي وې د احمد ګل استاد سره. په هغې کې دی وایي چې د فن او د هنر سره تړلي خلک د مینې استازي وي. دا خو د مینې نمایندګان وي، استازي وي، سفیران وي د مینې، او د خپلې ژبې او د خپل کلتور سفیران وي چې هر ملک ته لاړ شي نو هم په دغه خپله ژبه باندې، په دغه خپله پښتو موسیقۍ باندې د خلکو زړونه ګټي او دغه پیغام تر دنیا رسي. نو دی وایي چې د فن او هنر سره تړلي خلک د مینې استازي وي، او که چا سره یې سلک ډېر خفګان وي نو پکار ده چې روغه جاړه وکړي، نه چې ژوند د لاسه ورکړي. دا هم د کمال خبره ده. ګوره استاد وي، استادان چې خبره کوي نو هغه به ته لکه داسې د زړه په غوږو به یې اورې. دا ډېرې د کمال خبرې دي. وایي که خیر که د چا سره داسې په کور کې هم یو دوه لوښي جنګي که نه، نو که دغه هنرمندانو یا فنکارانو د چا سره داسې لږ ډېر څه خفګان وي نو پکار ده چې هغوی روغه جاړه وکړي، نه چې ژوند د لاسه ورکړي. ژوند خو ډېر زیات خوږ دی او چې دا د لاسه ورکړی خو بس بیا هر څه لاړه په سین لاهو شو. نو ژوند به د لاسه نه ورکوئ، پکار ده چې مینه وکړو، د یو بل په کار راشو، د یو بل سره کومک وکړو. او پښتنو ته هم دغه پیغام دی چې خپل کلتور، خپل تاریخ وپېژنئ، خپل استادانو پېژنئ، خپل فنکارانو او هنرمندانو پېژنئ. که دغه تر څو تاسو دغه خلک نه وي پېژندلي، خپل اتلان وپېژنئ، چې دا هم نه وي پېژندلي، په خدای چې خلک هم د خپلو لاندې کوي او هم دغه شان ستاسو سره به دغه زیاتی او دغه بد سلوکونه کېږي. خو موږ له پکار ده چې لږ سوچ وکړو په دې خبرو باندې. دا ډېرې زیاتې ضروري خبرې دي. مینهوالو دا د درویش په اړه باندې دغه وړوکی شان ریپورټ هیله ده چې ستاسو به خوښ شوی وي. تر بل ریپورټ او تر بل ویډیو خپل کوربه وقار علی شاه دریاب له ورکوي اجازت د لوی الله په امان.